پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی په لندن کې د کډوالو چارو وکیل ښاغلی عزیز مارد صاحب. مارد صاحب ستړی مه شئ، وخت د بخیر خپرونې ته هم په خیر راغلی. مارد صاحب آیا په رښتیا هم اوس مهال په افغانستان کې لوی کوچنی سرتیری ډاکټر هر څوک د بیروني یرغل په وړاندې کلک ولاړ دی؟ مننه جناب لالی صاحب. لومړی تاسو ته لیکي همکارانو ته لیدونکو اورېدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګوره دا د اوس خبر نه ده چې اوس ټول افغانان نر و ښځې د خپل هېواد د دفاع دپاره د خپل خاورې د حاکمیت دپاره قرباني ورکوي او قرباني ورکړې ده. دا په تاریخ کې ثابته شوې ده. تاریخ دا ښودلې ده چې کله به د غزا د غزوې یا د جهاد غږ څه او بیا به د بهرنیانو په وړاندې باندې یو فتوا ورکړه سوله یا به قومنده وسوله، بیا به نو هېڅ څوک ارام نه وو، ټول به راپاڅېدل. یو دغه ډېر به چې بوډا وو یا به ډېر ماشوم وو او یا به بیمار وو، هغوی بیا به دوی به دعاې کولې. نو نر و ښځې راجګ سوي، تاریخ ګواه ده، تاریخ هر څه پراته دي او تاریخ څوک جلد و هغه مثلا ملاله که یادوي څوک نسي ردولی او یا که بي بي عینو یادوو موږ په دې باندې پوهېږو د څه کاروایي او څه کړي دي یا زرغونه څه مشورې ورکړي یا څه کارونه کړي. دا واضح یا بي بي عادې بیا الماس ورته وایي د دې او دا اوس قاتلان نومونه واخلو ډېر نومونه دي. نو په دې وخت کې به هر څوک راپورته کېدل. کله به چې افغانان به سیمې ته تله دغه سیمې خلک به تیار ورته ولاړ هلته به دا به ورته ویل تاسې مه راځئ هلته موږ یو. نو بنا هغه همیشه یو نظم و خو دا یو هغه دا وایي انګریز لیدلی د موږ زور دی نو پنجابی د کومې ښځې زوی دی. نو دا خو ډېر تبرځواک هېوادو په وړاندې افغانانو مبارزې کړي، جنګونه یې کړي دي، دفاع یې کړې ده همیشه. افغانستان یعنې یو چې په تاریخ کې زه وایم چې افغانانو هېڅ وخت له افغانستان نه حمله نه ده کړې په چا باندې. ځینو کسانو کړې هغه افغانان نه و راغلي و افغانستان ته، له افغانستان یې وهلي دي بیا تللي بلې خواته. او که دوی مثال شته مثلا او که بیا موږ ووایو چې نه بعض راغلي حاکمان لکه تماسخلي نادر افشار دی ترک و، تماسخلي ترک و له قلاتیان نه راغی د سیمې ته که پین حمله کړې. مارد صاحب په ډېرې بښنې سره ستاسو خبرو کې مزاحمت هم کومه. دغه اوس کومې څرګندونې چې اوس مهال د کورنیو چارو وزارت دغه لوړپوړي چارواکي ترسره کړي څومره د افغانستان د اوسني پوځ هوډ ښیي، څومره د افغانستان د اوسني نظام هوډ ښیي چې خپلواکه دی، مستقل دی، د هر برید په وړاندې ولاړ دی؟ ګورې دا خو چارواکی ده او مسؤل ده. د مسؤل خبره که چیرې څوک نه منل کېږي یا اعتراض پرې هغه ردېږي یا خلک وایي چې زه نه منم، دا صحیح نه ده. اما چې کله چې خاموشي پکې کېږي چې دی مسؤله چارواکی ده، دا معنی دې ده دا ټولې خبرې د تایید شولې، پخلا یې اوسه خلکو ومنلې. تر اوسه پورې خو چا اعتراض نه ده پرې کړی. برعکس کله چې موږ اورو خلک یې ټول تاییدوي. نو بنا دا د اتحاد د وحدت خبره ښیي، د غیرت او شهامت د دلري او د دفاع خبره ښیي. لکه څنګه چې موږ تعرض نه کړی دا مثلا یووالی ښیي، دا د افغانستان حاکمیت ښیي، دا په دې ښیي چې نن سبا ملت له چارواکو سره ولاړ ده. نو بنا دې کې خو نو که اوس خپلواک وایي، خپلواکي دلته ده، حاکمیت دلته ده، خپل افغانستان دلته ده، یوه قومنده دلته ده، یو لاس دلته ده. یعنې د پردیو په مقابله کې دننه به ناخوالي، دننه به نیوکې، دننه به یو نسل لري بل به بل نسل لري. دا په ټول مملکتو کې دا شته. دا نن دا لویه مرموزانه. مارد صاحب که دلته وپوښتم یوه بله مسله چې ډېره مطرح ده، البته اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ وضعیت داسې ښکاري چې یو سټیلمیټ وضعیت دی، یعنې په ټوله کې نه یو کره اوربند ترسره شوی او نه هم جګړه دوام لري. دغه راتلونکی تاسو څنګه وینئ؟ څه به ترسره شي؟ د افغانستان او پاکستان اړیکې به څنګه شي؟ آیا تر پای به همدارنګه وي؟ لارې به تړل شوي وي که نه کوم بل څه هم راتلونکي دي؟ جناب لالی صاحب ګوره ما ورته بار په دې باندې بحث وکړ چې پاکستان غلطو سیاستونو، غلطو پالیسیو، غلطو محاسبو خپل قوم او خپل خلک هم راوپاروله.
نړیوال تم به اعتبار سه خپل بازار تم به اعتبار سه شاته یو گاونډ هند و هغه ورته دښمن و یو دوست هیواد درلود هغه افغانستان هغه هم ځان دوی دښمن کړ د حضرت علي کرم الله وجهه یو مقوله وایي پردی مه خپل مه پردی کوه چې پردي بیا خپل کوي دوست وایي مه وهه چې بیا دښمن دوست کوي دا یو واقعیت اوس ګوره دوی د حمله وکړه په افغانستان فکر یې کوه پخوانی د لاسپوڅو حکومتونه دي ما هماغه د درس عبرت ولیده چې خپله اوس په چوټ کړه که بیا حمله وکړم راباندې مشکل جوړ نه کړي بیا یې غږ د خبرو وکړه د میز کې ناستلو قطر په هغه وخت کې کوربتوب وکړ ما بیا لاړه شرطونه و نامشروع خبرې و نامعقوله بخره غواړم بیا ترکیې پورې هلته هم شرمېدله چې موږ خو په جال راغلي وو بیا د اقتصادي مسایل سوله د دې خوا د افغانستان ګاډي او تاجرانو توکي وځنډول کله چې دوی وځنډول اوس ګورئ په چغو دای ده په زارۍ دای ده د خبرو مذاکرو وړاندیزو دای کوي ګواښونه مزدای کوي د سوداګرو اعتراضونه پورته سوي دي قاطي او قیمتي پکړه جوړه سوي ده خلک اوس راپارېدلي دي ځکه د ده ضرورت او تر ټولو په ډېره بښنه سره مورد صاحب تر ټولو عجیبه دا چې په دې څو ورځو کې د خواجه آصف ټویټونه هم درېدلي دي دا خو اوس نور نه غلي سول دا خو اوس پوه سول نو هرې خواته یو څوک ملامتېږي نو حقایق درک کوي وینې اوس ماشوم څلور کلونه پورته ماشوم نن په پنجاب کې خپل دولت باندې غندي ځکه دوی دا ناروا کړن د حالات اوس خراب دي تاسو باور وکړئ انګور اوس نه پیدا کېږي غیر افغانستان په 2000 کلدار باندې یو کیلو پیری یعنی دا مشکل چا جو کړه منګ د څو سواله منګ برعکس نور بدیل لارې پیدا کړې واڅدلو دې ته چې منګ لار چا بهار او هند پورې هند هغه ادرس د موږ لپاره په تاریخ د افغانستان کې همیشه منګ سوداګري او صادرات او تولیدي او صنعتي لوی هیواد ده بله او په دې سیمه کې ښه اغېزې لري د تاجکستان پلاوی دلته راغی ترکمنستان سره خبرې تبادله سولې له ایران سره اوس کله چین او روسیې او نورو سره د موږ حالات دلته راغی چې برای موږ تر واخیست هم په پوځي کې هم په سیاسي کې هم په ټولنیز کې هم په سوداګري کې نو ولې چې دی په زړه کې غدار و اوس یې چغې د ده پورته سوي دي وایي چې دیگه پختگان ناید صدای خروش از مردمان خام خیزد خام مانا په دې چې 50 کال افغانان دومره وټه کېدل لارې بندې سوې بمبارد ورڅو چغه د چا پورته نه سوله مارم د دوی ګورئ تاسو په یو میاشت لا پوره نه ده چغې پورته سولې دا خو افغانستان خو فولادي ملک ته تاریخ لري دلته هر ډول حالات په افغانانو تېر سوی ده ولږه تېره کړې ده جګړې کړې دي ځان ته خپل تدابیر لري پیږي څه وکړي دوی خو په دې شان نه دي اموخته لکه په نورو ملکو کې چې د یوې دقیقې دپاره برېښنا قطع سي د خلکو چغې راپورته سي بله دا خو عادت نه دي دوی خو په دې باندې نه پوهېږي نو بنان برای چې ګورو د موږ په لاس کې ده انشاءالله اتحاد د موږ په لاس کې ده وحدت د موږ په لاس کې ده پرمختګ باندې روان یو یو څه نااصلاح کړي مسلې دي کورنۍ هغه به هم اصلاح سي راتلونکی بد نه وي نو ښه وي نو ډار وهم و چې غربي نړۍ د پاکستان په لاره پروژې د داعش د بلبل رانوړي اوس ګورو چې هغه هم راسپارات بربنې کېږي دغه ته هم تدابیر نیول کېږي په دې باندې موږ باید ډاډمن اوسو چې انشاءالله سوله او امنیت او نیابتي جګړې نه راځي افغانانو هم هوښیار دي او امارات هم دې ته پاملرنه کوي ډېره زیاته مننه مارد صاحب ستاسو له حضور څخه په خپرونه کې تاسو نه